بسم الله الرحمن الرحیم. ګران ملګرو، د راز الفلسبان افیشل نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم او د مینې ډک سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ملګرو، د غزل نه وړاندې یو درې هایکوز ستاسو په خدمت کې پیش کوم. هایکو څه ده؟ دا یو لوی بحث دی او د 15 منټه په ویډیو کې دا بحث راټولول ګران کار دی، خو په لنډو دا وایم چې په هایکو کې 3 مصري وي چې په اوله مصره کې 15 سلیبلز، په دویمه کې 2 او په دریمه کې بیا 15 سلیبلز، یعنی 5 7 او 5. دا اوله هایکو تاسو په خدمت کې پیش کوم. خلق سکون له دعاګانې غواړي، خلق سکون له دعاګانې غواړي. خاورې چې خاورې نه سکون د کومې، او ټول لیوني دي په دې نه پوهېږي، ټول لیوني دي په دې نه پوهېږي. دا یو بله هایکو. خلق ګمان رابان د مړ کړي ټول، خلق ګمان رابان د مړ وکړي ټول. دا زړه مې وایي دومره ډېر اوده شوی، او بیا د جانان په یو آواز پاسېدی، بیا د جانان په یو آواز پاسېدی. دا درېیم هایکو. دا فتوه نه بس تجزیه د شاعر، دا فتوه نه بس تجزیه د شاعر. په داو ګټلې مال جایداد حرام دی، داسې د زړونو جواري حرام ده، داسې د زړونو جواري حرام ده. ګرانو ملګرو، دا یو غزل تاسو سره شریکوم. اگر چې دا غزل په بله مقامه هم ویلی دی، خو اکثر ملګرو ورته پام نه دی ګرځولی، نو دا غزل زما په خپله ډېر خوښ دی. د دې وجې نه ستاسو په خدمت کې یو ځل د هایکو سره پیش کوم. لا خو شپه ده زه تنویر د کومې راوړم، لا خو شپه ده زه تنویر د کومې راوړم، ستا خوبونو لا تعبیر د کومې راوړم. او ما د عقل تقاضې ټولې پوره کړې، ما د عقل تقاضې ټولې پوره کړې، خو تدبیر لا اوس تقدیر د کومې راوړم. او دعاګانو مې زړګې لکه کچکول کړو، دعاګانو مې زړګې لکه کچکول کړو، نامرادو لا تاثیر د کومې راوړم. او چې ستا واړه فیصلو ته لږې کېږي، چې ستا واړه فیصلو ته لږې کېږي، تا له داسې زړه اسیر د کومې راوړم. او زما شپې خو د جهان فکر لږې کړي، زما شپې خو د جهان فکر لږې کړي، ستا ذکرونو له شوګیر د کومې راوړم. او زه فضل د خپل غمونو پوره نه یم، زه فضل د خپل غمونو پوره نه یم، تا له ستا په غم زهیر د کومې راوړم. او لا خو شپه ده زه تنویر د کومې راوړم، ستا خوبونو له تعبیر د کومې راوړم، ستا خوبونو له تعبیر د کومې راوړم.